السلام علیکم. شل اسلامي لغتونه له مثالو سره او له پښتو معنا سره. الله دې وکړي چې یو څه ترې زده کړئ او ګټه ترې واخلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر 1 faith. faith معنا ایمان. مثال: A Muslim must have strong faith in Allah. یو مسلمان باید پر الله کلک ایمان ولري. نمبر 2 دوهم نمبر prayer. prayer معنا لمونځ. مثال: Muslims perform prayer 5 times a day. مسلمانان هره ورځ 5 وخته لمونځ کوي. نمبر 3 fasting. fasting معنا روژه. مثال: Fasting is one of the pillars of Islam. روژه د اسلام له اساسي ارکانو څخه ده، یعنی یو بنا د اسلام ده. نمبر 4 charity. charity معنا صدقه یا خیرات. مثال: Charity purifies one's wealth. صدقه مال پاکوي. wealth په معنا د شتمنۍ سره ده. نمبر 5 pilgrimage. pilgrimage معنا حج. مثال: Every Muslim should perform pilgrimage once in a lifetime. هر مسلمان باید لږ تر لږه یو ځل حج وکړي. نمبر 6 supplication. supplication معنا دعا. مثال: Muslims make supplication for guidance. مسلمانان د هدایت لپاره دعا کوي. نمبر 7 worship. worship معنا عبادت. مثال: Worshipping Allah brings peace to the heart. د الله عبادت زړونو ته سکون ورکوي. نمبر 8 purification. purification معنا طهارت او پاکوالی. مثال: Purification is necessary before prayer. د لمانځه لپاره طهارت ضروري دی. پاکوالی. نمبر 9 righteousness. righteousness معنا تقوا. مثال: Righteousness leads to Jannah. تقوا انسان جنت ته رسوي. نمبر 10 monotheism. monotheism معنا توحید. مثال: Islam teaches monotheism. اسلام توحید ته دعوت کوي. مطلب اسلام خلکو ته د توحید درس ورکوي. نمبر 11 patience. patience معنا صبر. مثال: Patience is a key to success. صبر د بریا کلي ده. څوک صبر کوي هغه به بریالی کیږي. نمبر 12 gratitude. gratitude معنا شکر. A Muslim must show gratitude to Allah. یو مسلمان باید د الله شکر وباسي. gratitude مننې او تشکر ته هم وایي. نمبر 13 justice. justice معنا عدالت. مثال: Islam emphasizes justice in all matters. اسلام په هر څه کې عدالت ته ارزښت ورکوي. emphasize تاکید ته هم وایي. نمبر 14 honesty. honesty معنا صداقت. مثال: Honesty is an important trait of a believer. صداقت د مؤمن مهم صفت دی. نمبر 15 trustworthiness. trustworthiness معنا امانتداري. مثال: A good Muslim is known for his trustworthiness. یو ښه مسلمان د خپل امانتدارۍ له امله پیژندل کیږي. نمبر 16 forgiveness. forgiveness معنا بخښنه. مثال: Forgiveness brings peace to the heart. بخښنه زړونو ته سکون ورکوي. نمبر 17 humility. humility معنا تواضع. مثال: A true believer always practices humility. یو رښتینی مؤمن تل تواضع کوي. نمبر 18 compassion. compassion معنا رحمت. مثال: Compassion towards others is a noble trait. له نورو سره رحمت یو عالی صفت دی. یو ښه صفت دی. نمبر 19 modesty.
modesty معنا حیا. مثال modesty is a sign of strong faith. حیا د قوي ایمان نښه ده. Number 20 اسلام. اسلام معنا اسلام. مثال Islam is the religion of peace. اسلام د سولې دین دی. مطلب که حقیقي اسلام حاکم سي نو امن او سوله به راشي. نو دا شل لغتونه سره د مثالو او سره د پښتو معنا. په اخر کې یو مشوره غواړم او یو غوښتنه لرم. مشوره ده چې آیا دغه طرز او دا طریقه د لغتو سره د مثالو دا ما بیان که دا صحیح ده او که نه، که په بل طرز یې بیان کړم. او همدا رقم لغتونه په صلحاو نور هم لرم. که دغه د تاسو خوښه وي نو دا رقم لغتونه انشاءالله ډېر درته راوړم. او غوښتنه مې دا ده چې زما پیج در سره فالو کړئ او په یوټیوب کې مې چینل سبسکرایب کړئ د دې لپاره چې زه هم تشویق شم او تاسو ته هم آینده د موږ نوې ویډیوګانې زر پیدا شي. الله مو مل شه. السلام علیکم ورحمة الله.